بچو زه بیا ستړي مشي موږ نن د ډایجسټیو سیسټم چې کوم سټامک نه پس کوم پارټ راځي هغه سمال انټسټاین دی هغه وایو موږ په سټامک کې ویلی وو چې کوم ډایجیشن کیږي او سټامک چې کوم ډایجیشن وشو هغې نه اوس فوډ راشي د سټامک نه سمال انټسټاین ته انټر کیږي دلته سمال انټسټاین چې کوم دی د الیمنټریک نرو تر ټولو نه اوږده برخه ده تر ټولو نه لانګیسټ پارټ یې دی چې هغه 6 میټر لینث لري څومره 6 میټر اوږدوالی لري دا یو نری ټیوب دی چې هایلی کوایل دی تاو راتاو شوی په له وخته دی دغسې شوی دی سره او د ابډامینل کیویټي په سنټرل او لوور پارټ کې پرته ده په کوم ځای کې ابډامینل کیویټي موږ پیژنو د دې په سنټرل او لوور پارټ کې پرته ده که سوال وشي چې سمال انټسټاین چېرته پرته دي نو جواب اټومیټیکلی وي چې د ابډامینل کیویټي په سنټرل او لوور پارټ کې پرته دي سمال انټسټاین په درې برخو ویشل شوی دی ډیډونم جیجونم او ایلیم لومړی برخه ډیډونم ده لومړی برخه یې ډیډونم دا ګورئ په درې برخو ویشل شوی دی لومړی برخه د ډیډونم چې دې ځای نه شروع کیږي تر دې ځای پورې دغسې راځي دا ډیډونم شوله دویمه برخه جیجونم ده چې دغه دننه چې کوم دي پکې دغه ټول دا جیجونم ده او دریمه برخه چې کومه ده دغه چې ده دې ته ایلیم ویل کیږي نو اول برخه ډیډونم څه کار دی لومړی کار یې دغه دی چې د سټامک نه کومه ډوډۍ راځي هغه راواخلي او سمال انټسټاین ته لاندې برخو ته ننه کړي نو اول کار د ډیډونم دغه دی چې د سټامک نه ډوډۍ راواخلي او سمال انټسټاین ته ننه کړي دویم مهم کار یې دغه دی چې کوم د ډایجسټیو جوسز دي چې د بایل جوس دی او پنکریاټیک جوس دی دا دواړه راواخلي د هغه نه چې کوم بایل جوس راځي د لیور نه بایل جوس راشي په ګال بلیډر کې سټور شي دلته جمع شي دلته نه بیا په دې پایپ د لارې دلته راشي او د پنکریاس نه چې کوم پنکریاټیک جوس دی دلته نه راشي دې پایپ ته دلته سره دواړه یوځای شي بایلو پنکریاټیک او ډیډونم ته انټر شي څه وشي ډیډونم ته انټر شي نو د ډیډونم دوه کارونه دي اول کار دی چې سټامک نه ډوډۍ را اخلي او سمال انټسټاین ته نه کوي او دویم کار یې دا دی چې بایل او پنکریاټیک دواړه جوسونه راواخلي راټولې کړي او سمال انټسټاین ته یې ننه کړي نو دا ښه دی ډیډونم فنکشن پای نه پس دویمه برخه چې کومه ده هغه ته جیجونم وایي جیجونم په دې ساحه کې پرته ده دا تقریبا 2.5 میټر اوږده ده څه شی دی 2.5 میټر اوږده ده دلته بایل او پنکریاټیک جوسز راشي ډوډۍ مکمله توګه باندې هضمه کړي ډوډۍ هضمه شي او ډیره زیاته وړه شي چې یعنی په سیل نه هم وړه کوي شي وړه شوله هضم شوله په هغې نه پس ډوډۍ انټر شي ایلیم ته د ایلیم چې کوم انټرنل والز دي هغه هایلی نه ډېر نري فینګر لایک سټرکچر لري څه شی لري فینګر لایک سټرکچر لکه مونږ تاسې په کور کې پسه الالو د پسه لری چې مونږ راواخلو هغه چې ننه طرفه وکړسي دغسې وړکي ویښتان غونده کړي داسې پاسې شیان یې راوتلي دي دغسې مونږ چې کوم سمال انټسټاین دی پکې د ایلیم چې کومه ننه برخه ده هغه دغسې فینګر لایک پروجیکشن ورته وایي یا فینګر لایک سټرکچر ورته وایي چې پاس راوتلې ده هغې ته ویلي وایي څه وایي ویلي ورته وایي نو د ویلي بیا چې کوم خپله د بهرنۍ پاس برخه ده هغه کې بیا نور هم نري ویښتان نور شکل غوندې کې هغه دي چې هغې ته مایکرو ویلي وایي څه ورته وایي مایکرو ویلي ورته وایي د ویلي څه کار دی اول کار یې دا دی دا ویلي لکه یو واښه غوندې کې چې په تشي باندې دلته پاس واښه اوږد شوی ویلیا چې ویښتان دي دغسې دي اوس چې کله دلته د جیجونم نه کله ډوډۍ انټر شي ایلیم ته چې کله په دې پروجیکشنز یا دې واښه باندې ډوډۍ تیریږي د هضم شوې ډوډۍ اوبه هم پکې دي
نو هغې اول خو سرعت یې کم شي، سپیډ یې کم کړي. د ویلي څه کار کوي چې هغې سپیډ کم کړي. چې سپیډ یې کم کړي، سرعت یې سلو شو، نو د دې چې کوم ابزارپشن دی، چې کومه هضم شوې ډوډۍ ده، د ډایجسټډ فوډ ابزارپشن نور هم آسان شي. نو دغه ویلي په ملي ویلي چې پاس کوم سرونه دي هغې ته مایکرو ویلیز وایي. څه ورته وایي؟ مایکرو ویلي ورته وایي. دې کار څه دی؟ دغه ګوري دا موږ سره ویلیز دي، دا غټ شو کړی دی موږ ته تصویر، دغه موږ سره ویلي ده، دا بله ویلي ده. دې چې کوم د پاسه دغه سرونه چې کوم دي د ویلي والا په سر لرئ چې وګورئ بیا تاسو خپله کېږي چې هغه داسې پاس راوتلي لکه واښه چې دی. دې چې کوم پاس سرونه دي هغه ته بیا مایکرو ویلي وایي، دغه چې غټ ښکاره کړل شوي دي. نو د دې ویلي لومړی کار څه دی چې کله جیجونم ته د جیجونم نه کله ډوډۍ انټر شوله ایلیم ته، نو دوی اولي سپیډ سلو کړي. دا ډوډۍ چې کومه روانه ده چې داسې دې سره کله ولګي، دا خو ټول داسې واښه غوندې کې شی دی، څه وکړي اولي سپیډ یې سلو کړي. چې سپیډ یې سلو کړي ډوډۍ هضم کول نور آسان شي، او هضم کول نه ډایجیشن ابزارپشن یې آسان شي. او بیا د مایکرو ویلي د لارې دکې چې کومه هضم شوې ډوډۍ ده، ګټور مواد چې پکې کوم دي یا ډایجسټډ فوډ ده، هغه بدن ته جذب شي. بدن کې چېرته لاړه شي؟ دلته لاندې یعنې د وینې رګونه دي، بلډ ویسلز چې کوم دي، څه ورته وایي؟ بلډ ویسلز. د وینې رګونه دي هغو ته ننه شي، د بلډ ویسل شول، دلته د بلډ ویسل ته انټر شي او په دې کې بیا ټول بدن ته ځي چې هر سیل ته دغه ډوډۍ ورسیږي. هغې نه بېرته بیا انرژي وځي، هغه ځان ته پروسس ته. او وروسته خبره ده نو دلته موږ د سمال انټسټاین په ټول کار باندې پوه شولو چې دی څه کار دی، څو برخې دي، هرې برخې کار یې څه شی دی، فنکشن یې موږ ته معلوم شو چې یوه اوله برخه ډیډونم ده چې هغه د سټامک نه ډوډۍ را اخلي او ورسره بایلو پنکریاټیک جوسز راخلي، سمال انټسټاین جیجونم ته انټر کوي. جیجونم کې چې کومه ده ډوډۍ مکمله طور په هضمه شي او ایلیم ته انټر شي. ایلیم څه کار دی؟ ایلیم انټرنل سټرکچر چې کوم دی هغه د سمال فینګر لایک پروجیکشن دی، لکه ساده ژبه کې د لرې انټرنل وال مونږ کتلی دی، یا واښه ورته وایو، په هغسې جوړ شوی چې هغې ته ویلي وایو. د ویلي چې کوم پاس سرونه دي هغه ډېر نري دي، مایکروسکوپیک دي، هغه ته مایکرو ویلي وایي. نو دا ویلي څه وکړي؟ اول د ډوډۍ حرکت سلو کړي، سلو یې کړي د مایکرو ویلي په ترو باندې چې کوم ډایجسټډ فوډ ده یا هضم شوې ډوډۍ ده هغه جذب کړي وینې ته او وینه یې په ټول بدن ته ورسوي. نو دلته د سمال انټسټاین فنکشن څه دی؟ اول خو دا کار کوي چې ډوډۍ وړه یې کړي، پسته یې کړي، د جوسې سره یې میکس کړي، او چې کله هضم شوله بیا یې بدن ته جذب کړي، او کوم چې نه جذبېږي هغه د ایلیم چې کوم اخري برخه د هغې نه لارج انټسټاین ته انټر شي. نو دا ښه دی نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې کوم پکې چاته ستونزه نه وي او زده شوی مو وي. تر بل وخت لپاره، بل درس لپاره ښه وخت. مننه.